صحابه دا خبره چې یا رسول الله من چې کله دیو بل سره مخامخ کېږو نو انحنا کوو سر کته کول دا بعض انسانان عادت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نه سر کته کول تندې کته کول پس مکه باندې کې خودل دا خو واسه رب العالمین د ذات سره مناسب دي چاغله مونږ وکړو ابن کثیر او خطیب دا خبره ذکر کړې ده چې ابتدا کې د تعظیم په نیت باندې دا پروګرامونه کېده خو فلما جاء الاسلام چې کله د اسلام دین راغی محمد رسول الله راغی بتل ذالک بالسلام د ټول پر سلام باندې ختم کړه نن منګه به توري مثال چا سره چې مخامخ کېږو انحنا به دونه کوړتا اوس انحناګار څه کوي چې سجدي ورته خلک لګي پیرانو لا لاس مچ کول کې ټول املا ورته رکعات کی لاسونه خلا پرې د چلانی د خپل ځان ورور غورځي پیغمبر ویل چې تاسو به انحنا نه کوي کته کول بنه کوي د تندي سجده او دا شي نه قطعا حرام دي باندې خو سره د ایمان نه خلاصيږي به په دې کې ځان سره دا مسله یاد ساتي انسان د انسان د لاس کولی اداب جایز کې بغیر جایز درې قوله به علماء لیکلي خو یو قول دا دی چې دا جایز شي لیکن مع الشرایط عادت مستمره بدانو جوړو چې امیش د پاره د حجر اسود په شړق او شړق دی پیر سی عبد الله سنی خودلې د شیخ سی عبد الله سنو د مشر د لاسنه ټیک د کله وشو شو خیر دی دویم په دې کې مصافحه نه تر کېږي لاس لاس سره ملاو ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې چې کله مسلمان د مسلمان سره مخامخ شي او لاس ته په دې لاس کې ورکی لا لاسونه دیو بل کولو کړی نه چې الله عز وجل دې ګناهونه ختم شي نو په دې لاس مچ کول باندې اسنه چې مصافحه نه ترک نشي او دریم انحناب به کې نه کېږي سرکته کول لاس به راپورته کې پورته شيله ځکه سرکته کول هغه فقط او فقط رب العالمین د پاره دین له ما فی السماوات دقه معنا ده عبیدن دا من من ټول به رب العالمین لا عاجزي وکړو به سر کو مچ کول څنګه لري عائشہ رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مچ کړه وسر تندې مچ کول څنګه لري جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جعفر تندې مچ کړه لري جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عثمان بن مزعون تندې مچ کړه لري ابو بکر صدیق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تندې مچ کړه لري او د بدن بل عیسی لکه اسید رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشه مبارک مچ کې کلی کې په مچ کول شتو کني شبه دې کې دوه قول دي یو قول علماء دا ذکر کړی چې او دا شخص خلق رااله د پیغمبر له سنت کې مچ کړي خو لیکن قول راځي دا چې دا ناروا دي هغه خلک چې راغلي دغه وخت کې هغه ایمان نه راوړي دویم طبعا ته چې چا په مچ کوي نو په دې وخت کې انحنا ورته راځي او نه منع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دا او دریم ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې پاغه کې وراوي د ام ابان په نامه واغه مجهوله ده لہذا حدیث په اعتبار د سند سره ضعیف شو نو له ما فی السماوات دا معنا ده دا څومره مخلوقات چې دي رب العالمین پیدا کړي له ما فی السماوات دا معنا دا څومره مخلوقاتو کې چې تصرف ګرځيږي دا د رب العالمین دی له ما فی السماوات دا معنا شو د ټول مخلوقات له مناسب ده چې څومره اقسام د عبادت دي فقط او فقط رب العالمین لپاره دی وشي نه د بل چا لپاره د خله عبادت د سترګې عبادت د بدن عبادت د زړه عبادت وغيرها